په خلکو کې چې الله کوم خلک ډېر بدي شي ګندې ته غوږ کېږدئ ګوره جګړه مار کنزل مار سړی ته د الله انتهایي بدي شي ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام بخاری دا حدیث راوړی دی ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم په خلکو کې چې الله کوم خلک ډېر بدي شي ګندې ته غوږ کېږدئ ګوره جګړه مار کنزل مار سړی ته د الله انتهایي بدي شي یو جګړه مار ورسره کنزل مار چې جګړه ماري کنزل ماري او دا بعض د چا صفتو کې دوی په جګړه پسې پیسې ګرځوي او په پیسو جګړه لري دا ورته داسې یعنې شان ونه ذکر کوي نه دې سړی خو د الله نه دی خوښ داسې سړی خو د الله خوښ نه دی چې د هغه هر چا سره جګړې بلکې دروند مسلمان د صحیح عقل خاوند هغه هم دا نه خوښوي که نه خوښوي لکه اوس ته په لاره روانې ستا جګړه ده په دکان کې ستا جګړه ده په بازار کې ستا جګړه ده په جرګه کې ستا جګړه ده په دیره کې ستا جګړه ده په کور کې ستا جګړه ده داسې سړی شو هر ځای کې چې دا جګړې روانې دي نو پوه شه چې دا سړی په غلطه دی دا بد اخلاقه دی یعنې داسې کېدی نه شي چې هر سړی دي د ده سره جګړه کوي که نه نه منې اوس مثال کې زه هسې یو مثال درکړم زه ځان د جګړې نه وساتم او کوشش مې دی چې زه ځان د جګړې نه وساتم که څوک یو دوه خبرې زیاتې مو کړي خو زه به کوشش دا کوم چې زما د مقام او شان خراب نه شي نو زه به په دغه خبرو هم ځان ننګاره کوم او دا کوم ولې زما په هر ځای کې بیا جګړه نه کېږي او ستا په هر ځای کې جګړه کېږي خو تا کې چل دی ځکه د هر ځای کې جګړه روانه ده تا کې چل دی د هر چا سره تنخته دی د هر چا سره ستا بحث مباحثه ده د هر چا سره د خبرې اترې اړولي دا خو بیا تا کې مشکل دی نو بله ورځ زمونږ یو لرې غونډه کې خپل کېږي د هغه څه مسله وه نو ما ته بیا چا دا ووایي چې تم د ده نه لکه خفه یې او هغه دا ګیله کوي چې دی خفه دی او داسې دی او دا دی نو ما دا ووایي ما دی روغ د چا سره دی ما ته وښایه د چا سره روغ دی وایي دی چا سره مو روغ نه دی نو ما که صرف زه ترې خفه وی خو بیا به دا منلی کېدی چې زه په غلطه یم او دا سړی څه دی دی په حق دی ځکه چې صرف دغه یو کس دی خفه و چې د چا نه ټوله دنیا ورانه ده د هېڅ چا ورسره نه لګي او صرف دغه یو سړی و چې زه په حق یم او ما ته یو سړی و چې زه خیر دی تا غلطي کړې ځکه چې ته ترې خفه یې خو ګوره نه دا ټول چې ترې خفه دي خو به دې سړي کې دې سړي کې چل دی که ما کې چل دی دې سړي کې چې چل دی چې دا ټوله دنیا ترې خفه ده یو به ترې خفه وی دوه به ترې خفه وی درې به ترې خفه وی او ټول ترې خفه دي نو چې هر ځای کې ستا جګړې دي او د هر چا سره ستا خفګانونه دي د هر چا سره ستا ورانې نو بیا ته بیمار یې بیا ته خپل علاج وکړه او دا ډېر قیمتي نصیحت دی عمل پرې وکړئ که چېرته ته داسې یې چې د هر چا سره ستا جو تو می می رواني نو بیا تا کې بد اخلاقي شتي چې هغه د ځان نه لرې کړه